سلامونه نیکې هیلې پیرزوینې خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ ملګرو موږ او تاسو خاصې هم په نړۍ کې داسې ډېر ښه نوم نه لرو او په جنګ او په لانجو او په یو بل وژلو باندې مشهور یو متاسفانه خو افغانستان یو بل داسې تولید هم لري چې خلک پرې ویاړي افتخار پرې کوي او هغه د افغانستان مشهور دیګي بخارونه دي یا پریشر کوکر چې ورته وایي په ټوله نړۍ کې په اروپا او امریکا کې داسې ویډیوګانې ما ولیدلې انټرنیټ کې زما باور نه راتلو چې دا د افغانستان نه ورغلي هلته داسې خلکو د مشهور اشپزان او یوټیوبران د دې دیګي بخارونو نه استفاده کوي نو یو د ویاړ ځای دی نو او بیا د افغانستان کې بیا د ننګراریانو دپاره د ویاړ ځای دا دی ځکه چې دا هغه بهترین دیګي بخار چې دی هغه په جلال آباد کې جوړیږي او د دې ځای نه بیا نورې نړۍ ته ځي ډېر ښایسته راپور په دې باندې پې جوړ شوی دی راځئ دا راپور وګورو چې څه وایي دې راپور کې و همکنون در 14 کشور جهان صادر می شود. 14 هیوادونو ته لیږل کیږي این محصول افغانی از کیفیتی که دارد تمام آشپزان مطرح جهان و مردم کشورهای مختلف را شگفت‌زده کرده است. دیدگاه خارجی ها در مورد این محصول شگفت‌انگیز افغانی چی است؟ آیا از کارکرد این دیگ زودپز رضایت دارند یا نه؟ Afghan pressure cooker. From now on, APC, the bomb, okay? Afghani. Season this, clean it, cook with it. APC, Afghan pressure cooker, the bomb. В принципе, сложности никакой нету. Нам понадобится... دا ټول مشهور یوټیوبران دي ښه Kazan pressure cooker. We will actually cook something in it. К работе вот такого вот афганского казана. Вот так выглядит сам казан. بعضی هایشان آنقدر صفت میکنند این تولید افغانستان را که انگار تولید وطن خودشان است. Комплектация. Здесь ручка у нас. Работает он по принципу скороварки. مسئولان فابریکه‌های تولیدی این محصول در افغانستان میگویند که سالانه ده‌ها هزار دیگ بخار را و بازارهای جهانی میفرستند. در حدود 5 قلم مال ما 6 قلم مال به خارج صادر میشه، آمریکا، کانادا، دبی و ایران هم صادر میشه. یعنی چند کشور خارجی ما جنس صادر میکنیم. و در داخل مصرف زیاد داره، مزار، غزنی، کابل، قندار، همین تقاضای جنس ما زیاد داره. این دیگ‌های بخار در حال حاضر تا 4000 افغانی در بازارهای داخلی کشور به فروش میرسد و از نظر کیفیت و طبخ غذا در زمان کم بی‌نظیر است. یکی از مسئولان فابریک‌های تولیدی دیگ بخار 4000 افغانۍ په داخل کې خرڅېږي خو یاره چې څومره سخته غوښه وي او څومره سخت خوراک بس په دقیقو کې درته پخوي او بیا چې روش افغانستان میگوید که آنان در کنار بازارهای افغانستان و کشورهای اوکراین، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، پاکستان، ایران، عربستان سعودی، کویت، قطر، عمان، لیتوانیا و امارات متحده عرب نیز دیگ بخار صادر میکنند. او گفته است که اول دیگ‌های بخار به یک شکل می ساختیم، حالا انواع و اقسام دیگر دیگ‌های بخار را نیز به اندازه‌های مختلف می سازیم و به بازار عرضه می کنیم. مسئولان فابریکه تولید دیگ بخار راشکو بابا که نام مشهور هم دارد می گوید که از نظر کیفیت دیگ بخار راشکو بابا در میان دیگ‌های تولید شده در آسیا و بخش‌های اروپا سر آمده است. اول نمبر راشکو آنان بابا میگویند تلاش دارند که با افزایش میزان تولید و سراسر دنیا دیگ‌های بخار راشکو بابا را با نشانه افغانستان صادر کنند. همچنان اخیراً کارخانه‌های تولیدی دیگ بخار افغانی در ولایت‌های هرات و مزار شریف نیز آغاز به فعالیت نمودند و تولیدات خودشان را به سطح جهان عرضه می‌کنند. بسیاری دیگ بخار افغانی را زودپز یا دیگ بخار زودپز مینامند، اما بسیاری نیز مخزن بزرگ و دارای مشعلی که در سیستم‌های گرمایش استفاده می‌شود را دیگ بخار افغانی گویند. مخزن یا قابلمه از جنس فولاد یا آلومینیوم دارای یک درب به همراه سوپاپ و قول افغانها اشپلاق اطمینانی می باشد.
داخل خطرناک آب شیم و دی، دود سم و بم دی، احتیاط با بخار ورسره تشکیل کې. می شود که باعث پختن غذا و دا حفظ خو ته ډېر ویتامین‌های ډارېږم. موجود در آن می شود. همچنین برای خارج نمودن بخار از سوپاپ اطمینان استفاده می شود. اینکه اگر درب زودپز را بدون تخلیه کردن بخار داخل آن باز کنند خطرات زیاد را به همراه خواهد داشت. زودپز صرفاً برای کشور افغانستان نیست و بسیاری از کشورها برای طبخ غذا از آن استفاده می کنند. به دلیل اینکه تمام ویتامین های غذا را حفظ می کند. مخترع زودپز یا همان دیگ بخار افغانی یک فرد فرانسوی به نام دنیس پاین که در سال 1679 آن را اختراع کرده است. اولین زودپزی که در بازار ارائه شد در سال 1937 بود که سایز بسیار کوچک نسبت به زودپزهای حال حاضر بازارها دارد. یکی از مهمترین مزایای استفاده از دیگ بخار افغانی جهت پخت و پز غذا حفظ ویتامین های مواد مغذی غذا است. همچنین استفاده از دیگ بخار افغانی می تواند طعم اصلی غذا را حفظ کند. همانطوری که می دانید هرچی مقدار آب در هنگام پخت و پز بیشتر باشد ویتامین مواد مغذی آن بیشتر از بین می رود. اما با استفاده از زودپز چنین اتفاق نخواهد افتاد و بدون از دست دادن طعم و ویتامین های داخلی غذا باعث پختن آن می شود. از دیگر مزایای دیگ بخار افغانی زمان پخت غذا است. بدین صورت که در هنگام پخت و پز غذا با آن غذا شما زودتر آماده می شود. از طرف با استفاده از این وسیله آب کمتر در حین پخت و پز استفاده می شود که این امر باعث حفظ طعم و واقعی غذا می شود. دیگ بخار افغانی سرعت پخت و پز را تا 30% افزایش می دهد. همچنین باعث صرفه‌جویی در انرژی می شود بدین صورت که زمان پخت و پز کوتاه شده و زمان کمتر نیاز است که اجاق گاز روشن باشد. به همین دلیل دیگ بخار افغانی باعث صرفه‌جویی در مصرف گاز نیز می شود. از معایب زودپز می توان به خطر انفجار آن در زمانی که اشپلاک‌ها به طور صحیح کار نکنند اشاره نمود. برای استفاده از زودپز باید به صورت دقیق تمامی دستورالعمل‌های آن را اجرا کنید تا در زمان پخت و پز و اتمام آن مشکل پیش نیاید. یکی از معایب دیگ بخار افغانی این است که در زمان پخت و پز با استفاده از زودپز نمیتوان وضعیت مواد غذایی را بررسی نمود. باید گفت که امروز میتوان بسیاری از مدل‌های پیشرفته زودپز که دارای تایمر و سیستم‌های هشدار دهنده است خریداری نمود. اما مهمترین مسئله برای خرید دیگ بخار افغانی یا همان زودپز نشانه استاندارد می باشد که تضمین کننده کیفیت محصول است. در هنگام خرید دیگ بخار افغانی دقت داشته باشید که محفظه آن سالم باشد و هیچ گونه شکاف و یا فرو رفتگی در آن وجود نداشته باشد. همچنین باید درب آن دارای یک حلقه پلاستیکی یا واشر باشد. وجود این حلقه پلاستیکی برای محکم نگه داشتن در زودپز و جلوگیری از انتشار بخار است. اگر این حلقه پلاستیکی یا واشر وجود نداشته باشد ممکن است موجب به سر رفتن آب در نهایت خاموش شدن شعله اجاق گاز شود. خانو ملګرو د افغاني دیګي بخار ګټې او تاوانونه دواړه ویلې لنډې درته یم. ګټې دا دي چې یو خو دا ډېر انرژي نه مصرفوي، که ګاز یې که لرګي دا ډېر نه مصرفوي نو بچت کېږي. بل دا دی چې وخت کم نیسي، نو د وخت له پلوه هم که چاته عادي وي نو هغه دا زر پخلی کوي. درېیمه ګټه یې دا شوله چې وایي د هغه کم ویټامینونه چې په دې خوړو کې دي دا نه خرابېږي. او څلورمه ګټه یې دا شوله چې وایي اوبه ډېرې نه مصرفوي، کولی شي ډېر لږو اوبو سره خواړه پاخه کړي او هغه د غذا هغه اصلي خوند چې دی هغه خراب نه شي. نو دا څلور ګټې شولې. تاوان یې چې دی یو غټ تاوان یې دا دی چې دې کې د انفجار که چېرته دغه ګوټکي صحیح کار ونه کړي دې کې ډېره زیاته هوا دغه شوي، لکه دا خارجي خبره مو واورېده وایي APC د بم افغان پرشر کوکر د بم سره تشبیه کړلو که نه، نو احتیاط به ورسره ډېر کوي. بل تاوان یې دا دی چې دې کې کله خواړه واچول شي نو معلومات نه کېږي چې پاخه شو خام دي. بس لکه که ته کړاهي کې پخلی کوې هلته اوړې راوړې قاشوږه پکې خوځې راخوځې تا ته معلومات کېږي چې پاخه شو که پاخه نه شو. ولې دې کې دا چون بند وي نه معلومیږي.
نو دغه دوه مشکلات دي پکې، خو ګټې زیاتې دي او ډېر خلک یې خوښوي، استفاده ترې کوي. خدای دې وکړي چې یوه ورځ د دیګي بخارونو ترڅنګ د افغانستان نور تولیدات هم په ټوله نړۍ کې مشهور شي او د وارداتو په ځای افغانستان یو صادروونکی هېواد شي. که ویډیو مې خوښه شوې وي نو ویډیو در سره لایک کړئ، چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه، ښه وخت، ښې چارې.